ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. او د دین په لحاظ د هغه کس نه څوک زیات شدی چې خپل مخ یې الله تعالی ته تابع کړ او هغه نیکي کوونکی و او هغه د ابراهیم علیه السلام د ملت تابع شي چې یوازې حق پسې تلونکی و او الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیل نیولی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. او خاص دی الله تعالی د پوره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په مځکه کې دي او الله تعالی هر شي لره شرو ګروین. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی د تو نه د شذ په باره کې پښتنه کوي ته ووایه الله تعالی تو ته د هغې په باره کې فتوا درکوي او هغه حکم هم شته چې تو ته په کتاب کې تلاوت کولی شي د هغې یتیمې ښځې په باره کې چې تو هغې ته د هغې د پوره مقرر شوی مهر نه ورکوئ او د هغې سره د لالچ په وجه د نکاح کول رغبت لرئ او حکم کوي تو ته د کمزور ماشومان په باره کې او د دې په باره کې چې تو د یتیمانو د پوره په انصاف سره قایم اوسیږئ او تو چې څه نیکي کوئ بېشک الله تعالی په هغې باندې ښه عالم دی. او اے نبی